د طالبانو او بهرمېشتو هیوادوالو ترمنځ د ویډیو کانفرنس مهم ټکي تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او د بین الافغاني څانګې د تماس مشر محترم شیخ شهاب الدین دلاور او د دې څانګې نورو اعضاو بهر کې میشتو پیژندل شویو افغانانو سره د فیسبوک پر صفحه په ژوندۍ بڼه کانفرنس درلود. دغه کانفرنس چې زرګونو افغانانو په ژوندۍ بڼه تعقیباوه د سیاسي دفتر د یاد بخش مشر او اعضاو یې په خپل نوبت سره د افغانستان د نوي راتلونکي اسلامي نظام د بندیانو د خلاصون د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د ښځو حقوقو او نورو مهمو موضوعاتو په هکله د ګډونوالو پوښتنو ته مفصل ځوابونه وویل او هر اړخیز معلومات یې وړاندې کړل. د طالبانو مذاکراتي ټیم غړي شیخ حلیم صاحب وویل د فاطمیانو او داعش پدیدې د مخنیوي لپاره د شرعي تعلیم ته وسعت ورکول اړین دی ځکه چې د ده په وینا له داسې ډلو سره د خلکو یوځای کېدو لامل د شرعي اړینو معلوماتو کموالی دی. نوموړي د دې لپاره د قومي او ژبني تعصباتو له منځه وړل او افغاني عنعناتو ته پاملرنه، د فقر ختمول، د خپلمنځي یووالي ساتل، د خارجي استخباراتو د لاسوهنو پر یقین او د عدالت پلي کېدل اړین وبلل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وویل چې اسلامي نظام کې ټولو داخلي او بهرمېشتو افغانانو ته د خدمت زمینه برابره ده او ټول افغانان د خپلو اړوندو مسلکونو پر مخ بیولو کې ونډه اخیستلی شي. نوموړي زیاته کړه که بین الافغاني مذاکرات پیل شي نو موږ د ګډ کلتور، فرهنګ او لیده له مخې ډیر ژر تفاهم ته رسیدلی شو انشاءالله. د سیاسي دفتر یو بل غړي او د بین الافغاني څانګې د تماس مشر شیخ شهاب الدین دلاور وویل چې د حکومت مذاکراتي ټیم کې ستونزې شته. د مصالحې شورا یې بله ستونزه ده او په غزني ولایت کې د اشرف غني هغه څرګندونې چې تر مذاکراتو وروسته به خلک د سولې کولو او نه کولو په هکله وروستۍ پریکړه کوي بل مشکل بللی. ښاغلي دلاور زیاته کړه چې تیرو 4 میاشتو کې چې څومره وینې توی شوې مقابل لوري ته یې مسؤلیت راجع کیږي. موږ په صراحت ویلي وو چې موږ بندیان په یوه ورځ کې در آزادوو، خو د دوی خپلمنځي اختلافات د دې لامل شول چې دا پروسه وځنډیږي. همداراز د سیاسي دفتر غړي ډاکټر مزارګل صالح وویل چې له امریکایانو سره لاسلیک شوې توافقنامه کې نه یوازې د بهرنیانو وتل بلکې د راتلونکي اسلامي حکومت او نورو موضوعاتو یادونه هم شوې ده. نوموړي وویل بین الافغاني مذاکرات مو د کابل له انحصاره ایستلي، هغوی به د دې ټیم یوه برخه وي نه مسؤل لوری. حکومت غواړي خپل لړزېدونکی واک د بندیانو په نه خوشي کولو وځنډوي. ښاغلي صالح زیاته کړه چې همدا اوس هم غیر رسمي مذاکرات له سیاسیونو او مشرانو سره روان دي. د ګونتنامو زندان پخوانی بندي مولوي محمد نبی عمري وویل چې له ټولو افغانانو سره به یو شان برخورد کیږي. سیاسي توافق کې د بندي دوسیې څېړلو ته ضرورت نشته او ټینګار یې وکړ چې که نور غربي هیوادونه د بندیانو خلاصون کې خنډ جوړوي نو دا د هغوی څرګنده مداخله ده او دوی د دې حق نه لري. نوموړي وویل که د اوسنۍ جګړې د ختمولو هوډ مو نه درلودی نو موږ ته هم خلک د جنګي مجرمینو د نه خوشي کولو سپارښتنه کوي. ښاغلي عمري زیاته کړه ځینو بندیانو ته جعلي دوسیې او اسنادونه جوړ شوي ترڅو دا پروسه وځنډوي ځکه هغوی ښایي د طالبانو ځینې ډلګۍ مشران وي. نوموړي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې خوشي کېدونکي بندیان د دوی پوځي لیکو ته ورګرځي او په ټینګار یې وویل په قسم سره وایم دومره زیات استشهادیان لرو چې نوبت نه ورسیږي. ازادېدونکو بندیانو ته مو د جنګ سب کې د دخول هیڅ اجازه نه ده ورکړې. ورپسې شیخ صاحب دلاور د میرمنو د حقوقو په هکله وویل چې اسلامي امارت د ښځو ټول حقوقو ته ژمن دی او د اسلامي احکامو او افغاني عنعناتو په رڼا کې د تحصیل او مسؤن کاري چاپیریال د برابرولو لپاره زمینه سازي کوي. زلمی خالد د خپلواک تلویزیون هم